شروع کوم د الله تعالی په سپېڅلي نامه چې بخښونکی مهربان دی. نن غواړم تاسو سره د کابل او د ولایتونو نوبدهیز سره شریک کړم. نن تاریخ د 1402 کال د سنبلې میاشتې 19 تاریخ ده. فعلا کابل کې چې دا آنلاین سیستم له طریقه کوم کسان چې ثبت نامونه کړي یعنې 6000 جلده توزیع کېږي کابل کې، او په ټولو ولایتونو کې 4800 جلده توزیع کېږي. د کابل نوبدهي چې د 1401 کال د 4مې میاشتې 3 تاریخ ته رسېدلې ده، او آفلاین او آنلاین شکل سره دواړه تقریبا 6500 جلده په کابل کې توزیع کېږي. اروزګان چې دا د 1402 کال د 4مې میاشتې 18 تاریخ ته رسېدلی نوبدهي او 200 جلده پکې توزیع کېږي. بادغیس چې دا نوبدهي چې د 1402 کال د 4مې میاشتې 18 تاریخ ته رسېدلې ده او 250 جلده پکې توزیع کېږي روزانه. بامیان چې دا بامیان کې از 402 یک 29 است و روزانه 200 جلد د ولایت بامیان توزیع میشه پاسپورت ها. بدخشان که از 402 4 23 است و روزانه 3900 جلد د روزانه در بدخشان توزیع میشه. بغلان چې د 1401 کال د 12مې میاشتې 18 تاریخ کې د نوبدهي او 200 جلده پکې توزیع کېږي روزانه. بلخ کې از 401 6 27 است روزانه 400 جلد توزیع میشه در ولایت بلخ. و پروان چې دا پروان 401 7 8 است و روزانه 200 جلد در ولایت پروان توزیع میشه. پکتیا چې دا د 1401 کال د 12مې میاشتې 14 تاریخ ته رسېدلې ده، روزانه پکې 120 جلده پاسپورتونه توزیع کېږي. پکتیکا چې دا د 1402 کال د 15مې میاشتې 15 کې ده او روزانه پکې 180 جلده توزیع کېږي. پنجشیر کې از 402 یک 5 است و روزانه 100 جلد توزیع میشه در ولایت پنجشیر. تخار 401 12 17 است، 100 جلد در ولایت تخار توزیع میشه. جوزجان هم 402 یک 18 است و روزانه هم 100 جلد پاسپورت توزیع میشه. خوست چې د 1402 کال د اولې میاشتې 12 کې ده او روزانه پکې 130 جلد توزیع کېږي. د کندی کې از 401 12 7 است، روزانه 200 جلد توزیع میشه در ولایت دوکندی. سرپل 402 یک 28 است، روزانه 100 جلد توزیع میشه. سمنگان 402 یک 28 است، روزانه 100 جلد توزیع میشه. غزنی که از 401 5 6 روزانه 120 جلد توزیع میشه. غور 402 یک 26 نوبدهیشان رسیده و روزانه 100 جلد توزیع میشه. فاریاب 402 یک 8 است، نوبدهیشان روزانه 100 جلد توزیع میشه. فرا 402 یک 18 است، روزانه 100 جلد توزیع میشه. کاپیسا 402 یک 20 است، روزانه 100 جلد توزیع میشه. کندوز 401 8 25 است، نوبدهیشان روزانه 120 جلد توزیع میشه. کندهار نوبدهی چې د 1402 کال د اولې 15 کې ده او روزانه 140 جلد توزیع کېږي. کونړ د 1402 کال د اولې 26 کې ده، روزانه 100 جلد توزیع کېږي. لغمان د 1401 کال د 11مې اول کې ده او روزانه پکې 100 جلد توزیع کېږي. لوګر د 1402 کال د اولې میاشتې 20 تاریخ کې ده، روزانه پکې 100 جلد توزیع کېږي. ننګرهار د 1401 کال د 12مې میاشتې 8 کې ده، روزانه پکې 120 جلد توزیع کېږي. نورستان د 1402 کال د 14مې میاشتې 13 کې ده، روزانه پکې 22 جلد توزیع کېږي. البته دغه تعداد سل ته د فعلا لپاره 22 پکې توزیع کېږي ورځې لپاره. نیمروز چې دا نوبدهي 1402 کال د 14مې میاشتې اول تاریخ کې ده او 2.5 جلد توزیع کېږي پکې. هرات کې از 401 6 23 است و فعلا البته امروز لیست ما نبود و دیگر روزها 1.5 جلد در ولایت هرات توزیع میشه. هلمند چې د 1402 کال د 2.28 کې ده او روزانه پکې 100 جلد توزیع کېږي. وردګ د 1401 کال د 12مې میاشتې د 12مې میاشتې 28 کې ده او زابل د 1401 کال د 12مې میاشتې 25 کې ده چې 200 جلده پکې توزیع کېږي. وردګ کې هم 100 جلده توزیع کېږي. دغه توزیع البته د ولایتونو فرق کوي. البته دا راتلونکي کې هم دا احتمال شته چې دا توزیع نور هم لوړه شي یا کمه شي، لکه څرنګه چې تېره ورځ کې ولایتونو ته ظرفیت څو چنده لوړ شوی و
نو نن ورځ بیرته کم شوې ده، د بعضو بیرته پاتې شوې ده، د بعضو بیرته کم شوې ده. دا علت د دې ده چې زیاتره غیر حاضرین دي، نو په دې نشي کولی چې په یو ورځ کې دوی حتی د لیست کې مطابق د هره ورځ 200 کسان یا 300 کسان مثلا د یو ولایت لپاره معرفي کېږي او پکې 200 کسانه بیا څه کېږي غیر حاضر کېږي. نو دا چې چېرې جمع شي 1500 800 کسانو ته برابرېږي. بیا دوی ظرفیت نه لري، حتماني د بایومتریک ماشینونه هم کم دي، کارمندان هم کم دي، دوی ته نشي کولی چې رسیدګي وکړي. نو په دې په خاطر باندې دوی د نن ورځې لیست کې هم کموالی راوستلی، خو احتمال شته چې سبا ورځ یا بله ورځ ته دغه تعداد بېرته لوړ کړي. او کابل کې چې دا فعلا توزیع لوړه شوې ده، کابل کې هم دغه توزیع اوس لوړه شوې ده، 6,000 جلد ته رسېدلې ده او 1500 جلده په آفلاین شکل سره کېږي چې مریضانو او هغه کسان چې وزارتونو له لورې معرفي کېږي هغو ته ورکول کېږي. نو ټول ټال 6,500 جلده په کابل کې توزیع کېږي او فعلا په ټول ولایتونو کې بغیر له کابل څخه او بغیر له هرات څخه 4,800 جلده توزیع کېږي. که چېرته هرات ورسره جمع کړو دا بیا راځي تقریبا 5,500 یا 6,000 شاوخوا په ولایتونو کې هم توزیع کېږي. نو ټول ټاکل چې جمع کړو یعنې 12,000 شاوخوا په ټول افغانستان کې په ورځ کې هره ورځ کې پاسپورټونه توزیع کېږي. کوم سوال لرئ، کوم وړاندیز لرئ د پاسپورټ په ارتباط باندې موږ هم خدمت کوو او د کوم مشکل لرئ کولی شئ د دې ویډیو لاندې کمنټ کړئ تر څو موږ تاسو دغه په ارتباط باندې ویډیو جوړه کړو تر څو ستاسو مشکل حل شي. د لا ډېرو معلوماتو لپاره زموږ ویډیو سبسکرایب کړئ او لایک او شیر کړئ. مننه. کور آباد.